سره تر څه ټیم نارنګونه کومه په غم د خدای زما د خاوند مخته کې الله دې میراث پاتې کې اوس سم شو ما ته وی پیکیج به م راته کومه او وی خبرې چې چا سره کوې نو کوه بارو تېر اوس په راشي اوس په راشي اوس په دقه دې راغی چېرته تللی دی تلو ما بازار ته که نه اصله بله ټوله مې دومره زبردست یو مزېدار شان دغه راوړو که نه ته ګورې نه ما سره موبایل کې چارج ختم دي او په بیټرۍ هم شړق راپروت دي زه به کومه ما کوچي کوچي خبره ده که نه ما د لا غم کړی دی که نه داسې دي دا یې موبایل کې ورکوه بس چارج کېږي چارج به در سره نه ختمېږي 24 ګنټې ښه دا خو رښتیا دغه دې ویې ویې غشته که نه دې ته څه وایي دې ته وایي پاور بینک دا پاور بینک دی بیوټیفل پاور بینک ها الله دې خوشحاله کړه چې ته زما دونه غم کې او زما دونه غم در سره دی الله دې چته مخ واروه او که نه بیا اکثر خبرې نیمګړې کې پاتې شي نو بیا خوند نه شي زه ته ورشه چې اوس کچې پرته ده خبایه بس دا ریم خاوند مې راله پاور بینک راوړه ما ته وایي چې په نیمه کې خبرې نه پاتې کېږي نه الله دې خوشحاله کړي دا داسې دوس خاوند هم خوند کوي چې دا خاوند دې داسې غیرتي که نه بیا راته کور کې دا د خبره میک اپ هم نه پرېږدي چې داسې بې غیرته خاوند الله درکړي که نه پاور بینک پر پسې رضا نه راوړي سلام علیکم وعلیکم سلام نه اول خلک سلام واچوي دا خو د منې ما آواز وکړو ته مړه مانځې ځان خاله نو وامې د باندې نه څه چلو شروع ته ما نه پوهېدې زما نوم خو غورې مرچکې دی مرچکې ما ته پته لګي حاجي ستا نوم مرچکې او زما نوم سره ماتکې مالدکې خو په اواز دا ته ګوره مړه چېرته دې ګوره خوله واده واده دا ولې ګوړ ګوړ کې دا ما خو کړی خو کړی تاسو د پښو کوم خلې نه د کټکول ټکورې پاره خانو ګوډ ګوډ زکه کېږم خزي وایلم ډېر خو ما د سړی توپ کار دی دا چاچی خو نه به خو باسي دا غل لازم مشورې را لراکا ما دې کوټه مور شو توړه ډانګي به یوسي چې مې یو خلک دې نه ګودانه ته وای کنه چې تاسو ما ویل چې د پلان لپاره د میاشتې هغه ورکې نو دا غي د څه چلو کو هغه ما خزانه مونږ کنه خانو خزانه دې څه وای هغه وی نو ورکو ولا نه د خدي باندې کله پلان په باندې د پلان باندې باندې کې باندې دا پوسټ وګړه خادي مو باندې و بس کومه دا د پلان باندې وها سیدا بس تاسو سره د پلان دونه پاري کړی دا دونه الوي کې ته به د خدي باندې نه مانو د خدي نه مانو د ما توبه بس بیا شبه توبه بس توبه بیا توبه بس یا ما تاسو له پیکا ها سی پیکا دا لپاره موږ چانسي کله چې دا دندې خرڅې د لګوري ته دې نه پوهېږي دا ورمړ خو زمونږ په دې کلي کې ټول لیوني را ټول شوي یو پکې د سړیتوب دی السلام علیکم اسلم بیا خیر دې شکر دی الحمدلله ته څنګه یې با د الله احسان دی به ټیم نه پاس کېږي دا راته ووایه که نه چې زما د ماماجي کور کوم ځای سره دی کوم ماماجي مردکې ماماجي ته هغه د ماماجي وې ظالمه دا خو د کټ خپل نو اوس یې کور راته وښایه هغه مخامخ خړه دروازې دي هغه مخامخ دغه درې دروازې دي که نه دا دې سره دروازې دغه د دوی کور دغه د دوی کور دی راپټ شوي دی بیبي هلته کې موږ له مرس که سړیه بیبي هلته کې پرېښې راغلی دلته یې ځان له واده کړی دی اوس هم په پچنګ ببره ښځه وړېدلې ورته ظالمه خو ټول ملک په شرمونو شرمه څنګه وایي څنګه ظالمه یم کور کې چې کم دی به د ښځې دې نه غلام جوړ کړی وایي ما یو دی یې پې وکړی وایي ما مامجي دغه نه ما دغه کېده څوک چې په مینه محبت وعدو کي که نه دغه همیشه کورنواری دا خبره ده دغه شان ورته زما هغه بیبي نو بس هغې نه ازارمند دی که او ما ته بیبي وي کور یې معلوم که وي زه ورځم بس دغه یې کور دی بس بېغمه شه الله دې مل ډېره مهرباني خوشحاله شي داسې د مږې لټ دی دومره شي دی ټول ملک یې په مخه راغلی یا ودرېږه توپیکه چېرته ختوي الله دې مخ خاورې که ته پکې پاتې وي
شي دا بیل شرم دی ولې څنګه غوسه یې د چا د قصده ورېږه زه تا ته یو شعر وایم دونه ښکلی وایي نظر دې ځي د زنې خال ته رسي د اور بسره د چوپال ته رکي څنګه غونډان دا پکې لا شاعر مخې له راغی ای داسې راټوپې دې چولې ته وایي چې سیو ما وي کو سیوالې چیلې مې مخې له راغله زما ټوپۍ سره ستا څه کار دی خو هسې ستا ما سره څه کار دی ته ماله مې له راتلي غوښه مې د چا د قصده ای دا به باندې داسې والي څنګه نور او نور د چا یې د خیره نورو ها ودرېږه خبره که تا ته دوسته غونډاریا دې خوا په لومبي ځل ښځې ووالو ته تبو برباد کړه چې ستا خو زه په خپل علاج وکړم هغه دوه ته چې مې پلار نو باغ شروع تحقیر خو طالب وویل نه لاسونه داسې روشته چې مې لاسونه درد وایي پوټې پوټې شي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي لکه مردکیه بس دا خشاک پشاک دا غوندومو ها ما ټول باغ دی مردکی خانم ها دا هم پاک شیو ها او ځان له پکې خشاک مشاک هم کور کې خشاک نو څه نه خشاک هم دی مړه ولا خبرې ولې شه شه خو دې نه وخت دومره خشاک ته دله واغشته که نه چې مړه یو کال کې مې ختمولې هغه څنګه هغه داسې ستا غشنا ستا د ګولو له پیسې رالېږلې وې 10,000 روپۍ او نو بس خشاک مې پرې واغشته چا نه دې واغشته د چانسي نه که نه لوی ټانټېري او لوی ګېډې هغه لوی دغه شي ولاړ د ټانټو هغه هغې پرې واغشته د خدای تعالی نالته ولې زه تا ته دا یم نه یم ها چانسي ته نه پېژنې یو چانسي نو ولې نو هغه خو وایي دا زما دي د شلتالو په شان شکل لري که نه توچت کمه او د مالټې له دلو بغومو دا د مرچکي خان ټانټي دی مرچکي خانو دا څه په دې پیښې یو او لاړې ته به برباد شوه پیسې نه والي پهله لکه دې خوا راشه دې خوا راشه لاړو السلام علیکم ټیک ټاک ښې څه لکه دا راته ووایه چې تا زما د دوی سره دوکه څنګه کړې ده څه شي دوکه د مرچکي خان ټانټي دې پې خرڅه کړي په 10,000 روپۍ دا خو د هغه وي ټیک شوه که ولې ما ته مرچکي خان نه وایي چې زما د ټانټې په چا خرڅې که او هغه یو ورځ چې ته مړالې ولاړ وي ویلي که نه خبر را یاده شوه لکه دا کار یې صحیح کړی دی ښه که نه یو په سکول کې خشاک مشاک هم نه و دا خو یې غټ کار کړی دی ګوشه کاکا وی مې دونه غټ ټوپ ټانټې مې ولې په 10,000 ورکړه دي څه به یاد ساتي زه هم په تاسو خفه شوم بس الله دې خوشحاله کړه نو اوس نه وې تاله شته وه شته که نه هېڅ هم نشته دی قدرمن شي خوشحال شي وګوره یو خبره زما واوره د دې دوی دې دونه سر مه وینځه څنګه دا دونه قابل او تکړه نه دی یو ورځ ما ته ویلو وایي زما پلار ته څه وایمه په یو ورځ به دی زه ویلم خلک په تیګو ګټو اولي سارانې دي که نه راشه به بوزوې دي لیونې دی داسې کار یې چانسي و خبرې ته مې غوږ کېده که دې مردکي زه وویشتم او زه مړ شوم که نه نو زه به د خپل قام قبیلې ته اعلان وکړم چې ما به نه ښخوې ما به په ډیران باندې سپو ته غورځوې سپو ته چې سپین مې وکړي هوښیاره ولې دا ملدکي ستا زوی نه دی مردکي زما زوی دی خو په سچه مې زوی دی خو تا راله دښمن کړی دی اوس مې بې وجنې یو خیر خو دی یو ما ته له څنګه دښمن کړی دی خولې په خپله خانه ده یوازې ما ته نه هر چا ته لګوي ته ورته روه تاویلې ماویلې کوې کله یې داسې بوځي کله یې اخوا ته بوځي یو خو زما خیال یې ته پې زما نه سر په تبر باندې دی ښه که نه خو ما ته مو ګوره ګوره ښه که نه که را نږدې شو ما ته یو نو هغسې خو به نه ګورم او تا سره به ډېر ګورم ښه که نه یاد مې ساته ګورې ما یې ځم چې کوم دی ما ته هلک محبوبشاه شبنم ویو او زه جوټه لالونه نه ږدم دا سیلو ملغلرو په قطار کې زما خبره واوره څوک درته سمه خبره هم نشي کولی نن سبا د ښې وخت نشته دی دا خو تا ته ما نه یې ویلو سبا یې په پټه یې ایستی وې نو بیا به څوک خبر وي